دوی دغه وروستۍ طبقه چې فعلا موږ تاسو د دوی کتونکي یو دا تکمیل شوې ده. د لویه بخښونکي خدای پاک او سپېڅلي نامه د احلام میډیا قدرمنو لیدونکو راغلي یو د میدان وردګ ولایت د سورپور سیمې ته. درنو لیدونکو په دغه سیمه کې د سړک د جوړولو چارې جریان لري. هیله ده چې تر اوسه شېبه راسره ملتیا وکړئ. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې عملاً په ساحه کې حضور لرئ د دراني بازار نه د ټوپ دښتې په طرف باندې د دې پروژې کارونه 9 کیلومتره ساحه چې ده بسکورس ته آماده ده او 8 کیلومتره بسکورس شوي دي او 6 کیلومتره هم د اسفالټ لومړۍ طبقه یا ای ټي بي ترسره شوي دي. نو انشاءالله په دغه راتلونکو یوه نیمه میاشت کې به موږ تاسو د دې شاهدان اوسو چې دا پروژه د دې په ادامه متصلې پروژې زرني پورې وصل شي. ډېر ښه. انجینر صاحب وروسته د هغې نه پلان څه دی د ټولګټو چارو وزارت پلان به څه وي چې د زرني نه وړاندې خواته د غزني پر لور به څه ډول سړک جوړېږي پلان به څه ډول ورته نیول شوی وي د یخ تر رسېدو مخکې به جوړېږي او که نه بیا به راتلونکي کال ته پاتې کېږي؟ بالکل دا پروژه مجموع کې د کابل نه چې شروع ده مثلا ته دراني بازار پورې او دراني بازار نه بیا ته زرني او لکه تاسو چې پوښتنه وکړه د زرني څخه بیا ته سید آباد او سید آباد نه ته غزني پورې یا عزیز قلعه پورې حتی تا کندهار پورې د ټولګټو وزارت پلان همدغه دی چې دا پروژې به انشاءالله د اقرب میاشتې یا د قوس میاشتې ته پای پورې دا مسیر وصل کېږي او ټول به ساختماني چارې تکمیلي او بشپړېږي. مننه انجینر صاحب ستاسو په اند دا چې خلک اوس ماشاءالله ډېر خوشحاله دي دغه سړک د جوړېدو نه. د دغه سړک خط اندازي به څه وخت کېږي ځکه چې د وروستیو کې ډېر ترافیکي پیښې هم په همدې سړک رامنځته شوې ځکه موټروانان دي چې تیز رفتار کوي دوی وایي که چېرې مثلا ترافیکي اشارې به لګول شي او مهمه یې دغه خط اندازي دی بولي دې دپاره به پلان څه وي دغه خط اندازي به څه وخت ترسره کېږي؟ بالکل د خط اندازۍ او دغه د مسئولیت موضوع چې دا مخکې پلان شوې ده د ارغندۍ نه ته میدان ښار دراني بازار پورې د دوی دغه وروستۍ طبقه چې فعلا موږ تاسو د دوی کتونکي یو دا تکمیل شوې ده. د دوی نه وروسته به دا شولډر جوړېږي. کله چې شولډر جوړ شي د دوی د مسئولیت پلان چې دی مخکې هغلته کار پرې روان دی د دوی خط اندازي او دا ساین بورډونه کیلومتر پوسټونه او نور د مسئولیت کوم ضروریات چې دي هغه به سم د لاسه شروع کړي. مننه انجینر صاحب تاسو دغه شولډرو یادونه وکړه دا به څه ډول جوړېږي دې ته پلان څه ډول دی دا هم قیر پې باندې اچوئ که نه کوم مواد پې باندې اچول کېږي په دې باندې او دې تر څنګ بیا په دغه باندې موټر تګ راتګ کولی شي که نه؟ په مجموع کې شولډر خو د سړک هغه برخه ده چې د سړک دغه د کریجوې یا موټر رو ساحې د خوندي ساتلو لپاره د نه استفاده کړي نه دا چې مثلا د دې نه ترافیکي وسایط استفاده وکړو او په دې مسیر باندې حرکت وکړو. خو فعلا دپاره د امکاناتو ته په کتو باندې فقط موږ په دې باندې سبیس مواد اچوو. انشاءالله وروسته بیا پلان دا دی کله چې یو څه توانایي د ټولګټو وزارت د خوا پیدا شي بیا به وروسته ډي بي اس ټي ورته وایي نو په هغه شکل به کار کېږي. فعلا دپاره همدغه امکانات چې دولت درلودل په سبیس شکل به کار کېږي یعنې پاخه به نه وي په اصطلاح. ډېره مننه انجینر صاحب داسې معلومات شته دي چې د کابل نه تر زرني سیمې پورې دغه ټول لګښت به څومره پې باندې راغلی د سړک باندې ځکه اوس قیمت د چارې نږدې تقریبا 80-85 سلنه بشپړې شوي دي. بالکل دغه د دراني بازار نه تر زرني پورې د پروژې لګښت چې دی 4.5 میلیون افغانۍ دی بدون د دې نه چې دغه شولډر یې ورته ډي بي اس ټي شي که چېرته شولډر ډي بي اس ټي کېږي بیا د مصارف نور هم لوړېږي هغه به انشاءالله په آینده کې پلان دی خو اوس به ونه شي. او بل دا د دراني نه ته ارغندۍ پورې کوم سړک دی د دې بودیجه هم 1500 میلیون افغانۍ مصرف په دې باندې راغلی دی او دغه شولډر او دا شیانې چې ور جوړېږو او دغه د مسئولیت پلان چې خط اندازي شوه ساین بورډونه شول د سیفټي مسایل شول بیا به د 1500 میلیون افغانۍ نه هم د دې مصارف اوړي. په مجموع کې دواړه پروژې د 1 میلیارډ افغانیو ته رسېږي. انجینر صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت
درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. درنو لیدونکو د همدغه پروژې له محترم انجینر صاحب څخه انجینر صاحب ډېره زیاته مننه. که لومړی لیدونکو ته بیا هم یو ځل بیا ځکه دا چې هر ځل راپور جوړوو ستاسو معرفت ورته مهم دی. خوشحاله اوسئ. مننه. هر کله راشئ. نوم سید احمد دی د ارغندې دراني په سړک سایټ انجینر پایس باندې کار کوم. انجینر صاحب مننه. څنګه دي د سړک کارونه څومره شوي دي؟ څو فیصده کار پاتې دی؟ همدغسې نور پلان په ستاسو څه وي؟ یاره د سړک کارونه ښه درته وایم چې تقریبا د 90 نه تر 95% پورې کارونه خلاص دي او 15% الا 9% پاتې دي. نور کارونه خلاص شوي دي. انشاءالله یا آخري لار دی چې د سرپ له ساحې نه تر میدان شار چوکه پورې پاتې دی. چې د سرپ نه به تر کومه ځای پورې ستاسو پلان وي؟ تر کومه ځای پورې برسوئ سړک؟ د میدان شار تر خلیج پمپ پورې چې خلیج پمپ نامه یو پمپ دی هلته تر هغه ځایه پورې چوک نه چې یو څه ورتېرېږي تر دغه ځایه پورې دریم لار پاتې دی. نورې چارې تکمیل دي انشاءالله. له دریم لیر نه وروسته نور څه کارونه خو به نه لري سړک؟ نور سره کارونه خلاص دي. فقط یو شولډر یې پاتې چې یوازې د پایدامې د خو شولډر جوړي. نور کارونه خلاص دي. شولډر هغه به خپله د ټولګټو چارو وزارت له خوا نه جوړېږي؟ بله هغه ټولګټو چارو وزارت له خوا نه جوړېږي. وروسته به یعنې هغه آخري کارونه به ستاسو څه وي چې تاسو به دغه سړک کې کوئ؟ د موږ دغه آخري کار دی د خیره چې دریم لار دی دا چې تکمیل شي نور سره کارونه خلاص دي انشاءالله. خط اندازي یا مثلا هغه سیفټي هغه چې کوم دی هغه به څه وخت لازم؟ هغه د ټولګټو وزارت د خوا نه دي چې دی څه وخت په نظر کې نیسي. یو روټ مارکینګ دی او بل بعضې ځای کې لوحې په کار کېږي نو چې هغه دی څه وخت هغه کوي دغه نه موږ خبر. انجینر صاحب مننه. سړک انشاءالله دی چې 95% تا په نظر تکمیل شوی دی تاسو وایئ. نو څنګه د کیفیت او د هغه د لحاظه اوس ښه دی سړک هم بشپړ شو اوس به د کیفیت په اړه غږیږو چې څنګه دی ځکه درې وړه لیر هم خلاص شو. کیفیت ښه انشاءالله لکه څومره خولې چې موږ پې ته کړې او څومره هم زحمتناکې اصلي انشاءالله چې 100% په کیفیت باندې او په تضمین باندې کار کړی دی او ډېر په ښه کیفیت باندې کار شوی دی. انجینر صاحب ډېره مننه. د دې تر څنګ که وایم چې د بار په اړه یا مثلا د وزن دغه څومره لوډ اخیستلی شي دې په اړه هم که لیدونکو سره معلومات شریک کړي. لوډ خو په عموم کې هر سړک چې وي چې څومره لوډ اخیستلی شي په هغه مقامات ورته جوړ دی او که څومره لوډ پرې جوړي اسفالټ چې وغلی راټینګ کړو بېرته څه چې څومره هوا ګرمېږي او دی ځان صفا شوي او جمپونه منځته راځي لکه د پخوا سړکو باندې. یعنې که چیرې هوا ګرمه وي او دروند موټر پرې باندې راشي دغه خپل وزن سړک یعنی بیرته هغه پخوا حالت بیرته پخوا حالت ته رسي. نو د پایدامې وزارت خو اوس انشاءالله ترازوګان څخه برابر شوي دي. اضافه وزن نه پرېږدي انشاءالله چې څه شته د سړک به وي. انجینر صاحب مننه دا چې په دغه سړک کې تاسو کار وکړو زحمت هم ویوسه د وطن لپاره. نو په آخر کې دا چې کیدای شي موږ وروستی راپور نه وي بیا هم راشو ستاسو پیغام اورو. هر کله راشئ خوشحاله اوسئ. یعنې موږ خو دومره په شوق او دومره په ذوق باندې کار کوو چې لکه په خپل کور کې سړی کار کوي ځکه دا د موږ کور دی وطن دی وطن چې دی مور دی. هغه پارسی کې څه ویلی وطن میسازم تا زنده میسازم انشاءالله چې څه ژوندي جوړوو به الله د نرم وسب کړي. انجینر صاحب ډېره زیاته مننه. مننه خوشحاله اوسئ.